اسلام زنده باد. په استرالیا کې د مسلمانانو له برکته اور مړ شو. خو څنګه؟ اوږده موده کېږي چې په استرالیا کې پراخ اورونه لګېدلي دي او ډېر مالي او ځاني زیان هم اړولی دی. سلامونه او وخت مو نیکمرغه. له افغان اپډیټس یوټیوب چینل څخه مو دا وار درته یو بیخي ډېر جالب او زړه پورې مطلب چمتو کړی. نو هیله ده تر پای وګورئ، واورئ او ځان ترې خبر کړئ. د استرالیا په وکټوریا ایالت او نورو ځایونو کې لګېدلي اورونه بیخي ډېر پراخ شوي دي او چارواکو لسګونه زره اوسېدونکو او سیلانیانو ته ویلي چې له سیمو دې ووځي. په سیمه کې د تودوخې درجه تر 40 سانتي ګریډه پورته شوې ده. زورور شمال لګیږي او باد هم خپل لوری بدل کړی دی. له همدې کبله چارواکو خبرداری هم ورکړې وه چې دوشنبه به له خطره ډکه ورځ وي، خو کیسه یې برعکس شوه. استرالیا کې له سپټمبر میاشتې راهیسې پراخو اورونو ګڼو سیمو ته زیان اړولی دی او تر اوسه 8 کسان پکې وژل شوي دي. خو که هلته مسلمانان نه وای نو دا زیان به لا پسې ډېر شوی و، ځکه چې هلته میشتو مسلمانانو د استسقا لمونځ وکړ او الله تعالی باران شروع کړ. دې کار سره عیسویان ډېر حیران او هک پک پاتې شول. په دا 2 ورځو کې 480 میلیونه حیوانات وسوځول او د دنیا هیڅ ټکنالوژي اور مړ نه کړی شو، خو د استسقا لمونځ اور مړ کړ. په استرالیا کې اول لمونځ د لکهاو انسانانو او حیواناتو ژوند وژغوره. دا ټول د اسلام د مبارک دین له برکته دی. الله جل جلاله په خپل قرآن پاک کې فرمایي هماغه ذات چې د خلکو له ناهیلي کېدو څخه وروسته باران اوروي او خپل رحمت خوروي او هماغه د ستاینې وړ سرپرست دی. په استرالیا په سویل کې د نیو ساوث ویلز ایالت په دې اورونو کې تر ټولو ډېر زیان لیدل شوی دی. دا اور یوازې په وکټوریا ایالت کې نه بلکې د استرالیا په ډېر شمېر سیمو کې شوی او روان دی چې د مسلمانانو له برکته ودرېده. سیډني ته نږدې د بالمورال ښار د ډسمبر پر 22 نیټه د پراخ اور له کبله په بشپړه توګه وسوځېد او ټولې ورغځېدلې لارې تړل شوې هم دي. دوستانو دا ډېر جالب او زړه پورې مطلب چې له افغان اپډیټس یوټیوب چینل څخه مو درته خپور کړ. که مو خوښ شوی وي نو در سره لایک او شیر کړئ او د نورو جالبو مطالبو د کتو او اورېدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه او ښه وخت. د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ.